عبدالله د مصالحې شورا جوړوي. په دغه شورا کې به څوک وي، عبدالله او ټیم یې څه وایي، خلک ولې اندېښمن دي؟ ویډیو را سره تر پایه وګورئ چې حقیقت څه ده. درنو لیدونکو السلام علیکم، وخت مو په خیر. سرچینې زیاتوي. عبدالله ولسمشر غني او د کابینې او ملي مصالحې عالي شورا جوړولو باندې چڼې وهي. سپیدار ماڼۍ ته نږدې سرچینو ویلي چې ښاغلی عبدالله اوس خپل ټول پام د مصالحې عالي شورا جوړولو ته اړولی ده تر څو د سولې پر لور عملي ګامونه واخیستل شي. سرچینه همداشان وایي چې کابینې لپاره د عبدالله لخوا د کسانو په نښه کول پیل شوي او ژر به د عبدالله له لوري د کسانو پیژندل بشپړ شي. په همدې حال کې د ولسي جرګې یو شمېر غړو هم پر عبدالله او اشرف غني غږ کړی چې خپله کابینه ژر بشپړه کړي او نوملړې جرګې ته ور واستوي. ولسمشرۍ ماڼۍ اوس په دې اړه څه نه دي ویلي، خو تېره اونۍ ویلي وو چې ډېر ژر به کابینه بشپړه شي. یو شمېر کارپوهان وایي کابینې لپاره د کسانو ګمارل باید د تخصص او لیاقت پر بنسټ وي، نه د قوم او ډلې پر بنسټ. عبدالله ولسمشر غني د امریکا او نړیوالو ټولنو په بار ټینګار سره چې د یو ټولګډونه حکومت د رامنځته کېدو غوښتنه یې کوله، لس ورځې وړاندې په ولسمشرۍ ماڼۍ کې د یو شمېر افغان سیاسي او جهادي مشرانو په حضور کې د سیاسي روغې جوړې تړون لاسلیک کړ چې پر بنسټ یې عبدالله د مصالحې عالي شورا مشر شو او همدارنګه د کابینې څوکۍ په مساوي ډول پر دواړو ویشل شول. خو تر اوسه د کابینې او مصالحې عالي شورا لپاره د کسانو ګمارل نه دي پیل شوي. د اشرف غني او عبدالله ترمنځ د سیاسي کړکېچ د حل او سیاسي روغې جوړې تړون له لاسلیک په سیمه ییزه او نړیواله کچه هرکلی وشو. درنو لیدونکو که ویډیو مو خوښه شوي نو ضروري لایک کړه او که کوم نظر لرئ د مصالحې شورا په هکله نو له موږ سره حتما په کمنټ کې شریک کړئ. که چیرې غواړئ چې ورته تازه او مهمو پیښو څخه ځان ډېر ژر او په لنډو کې خبر کړئ نو زموږ چینل د سره سبسکرایب کړئ. تر بلې ویډیو مو په لوی رب سپارمه.